الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس محترم ومعزز وعزتمند ومسلمان ورونو الله رب العالمین جهنم د سرکش انسانانو د پاره پیدا کړی دی چې دې جهنم ته به هغه خلک ورځي چې د الله حکمونه نه مني هغه خلک به ورځي چې د الله او د رسول نافرمانه خلک دي دغسې خلک په جهنم ته ورځي او د جهنم ډېر سخت اور دی قرآن او حدیث کې د هغې د اور سخوالی ذکر دی چې څه رقم اور دی دا موږ د جهنم بعضې اسباب ذکر کول چې په کومو کارونو باندې انسان جهنم ته داخلیږي نن با د جهنم د اسباب او اخرنی موضوع او بیان دی په دې ځای به دا مسله ختمه کو به با نورې خطبې شروع کو د الله په فضل و کرم باندې نن با د جهنم بعض اسباب ذکر کو چې پاغي باندې انسان جهنم ته داخليږي یو د هغه اسبابونه چې انسان په جهنم ته داخليږي هغه ګناونه دي چې انسان په جهنم ته داخليږي دا ګناونه دي د انسان نه چې د رب العالمین رحمت قطع کیږي هغه د ګناه په وجه باندې قطع کیږي چې یو څوک ګناه کوي نو د انسان نه د الله رحمت قطع کیږي او په دې انسان د الله لعنت کیږي څوک چې ګناونه کوي دسې انسان به الله رب العالمین په جهنم کې سوځي د جهنم سبب دا دی چې المعاصی ګناونه کول د وجه علماء وی المعاصی دا گناونه چی دی وی حراق الایمان گناونه وی ایمان سوزی څه مطلب گناونه چی دی کول ایمان به کمزوري کیږي د گناونو په وجه باندې سړی د نیک عمل نسستیږي دیني کمزوري کیږي د ګناه په وجه باندې د وجه علماء وی چې ګناه به وړنه ګڼي علماء وی دسه بنوي چې دا وړه ګناه ده او دا به وکم خیر دی او دا دی او دا ګناه ته په کوم سترګه باندې نه ګوري لکه باز خلک وایي چې دا وړه ګناه ده او دا غټه ده زه دا وړه به وکم دا وجنه علماء وایي لا تحقرن من الذنوب صغيره سپک مګنه د ګناونو نه وړه چې دا وړه ګناه ده زکا فإن الجبال من الحصى زکه دا غټ غټ غرونه دا د وړو وړو کانو نه جوړ شوی د غرنګي ګناونه دي په وړو وړو ګناونو باندې
چې تکې نو دا واړه واړه ګناونه غټیږي د دینه به غر جوړیږي او په دې باندې انسان به د جهنم منستلیږي د ګناه په وجه باندې په خواني قومونه الله رب العالمین ولی هلاک له وجه سوا وجه دا و چې هغه به ګناونه کول سورۃ العنکبوت کې الله رب العالمین وایي فکلن اخذنا بذنبه الله وايي کوم قوم چې ما هلاکلې دي دا د ګناه په وجه باندې ګناه وکړه الله وايي ما تبا کړ د څه په وجه باندې چې دې انسانانو ګناه وکړه د ګناه په وجه باندې الله هلاک کړ الله وايي فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا الله وايي باز دې خلکو د کانو باران به پراولېګا هغه څوک هغه قوم د لوط علیه السلام چې پاغي باندې الله رب العالمین د کانو باران راوورو څه وجه وجداوا د ګناه په وجه باندې چې ګناونه وکړه الله په د کانو باران وکړه او بل ځکه الله وايي مسومتن چې نه خدار کړیو په ار کانی باندې نوم لیکل شوی او چې دا کانی په پلانی د پلانی په زبانه دا کانی لګي نو د ګناه په وجه باندې الله رب العالمین په قومونو باندې د کانو بارانونه کړی دي تاسو یو ګورئ ابرها دا د عربو د حبشو یو غټ بدمعشو ده تقریبا 15000 فوجین د ځان سره کړل او په دې نیت باندې راغې د ګناه په نیت باندې چې زه د الله کور رانوم د کعبه ورانوم کله راغې د عرفات خواته را ورسېده الله رب العالمین مرغان را ولېګل د سمندر د خوانه او په دې پنجو په دې خلو کې سره کړنیو او داخلي کې پیويشته او د سیکلو قران کې الله وایي فجعلهم كعصف ماكول الله وایي د شو لکه غیا خړل شوی د دې دوه مطلب دی یو دا د معنی د شو لکه خوشي هغه غیا خړل شوی دا یا د شو لکه غوا چې په غیا وغیرہ باندې شپنو یو بیت ورته الله وای دقه شي شو دی الله په عذاب ول راوسته وجداوا چې دې د ګناه اراده وکړه په قوم لوط باندې الله ولې د کڼو باران وکړه ذکر الله وای ګناه وکړه فکلن اخذنا بذنبه الله وای کوم قوم چې ما تبا کړي الله وای د ګناه په وجه ما تبا کړي او به قران کې الله وای ومنهم من اخذته الصيحه الله وای باز د قومونو چې چغی راونی ول زلزلې راونی ول چغی پراله لکه قوم د شعیب علیه السلام چې په دې باندې الله یو چغ راولې غلا د ټول تباکله وجه سوا ځکه ګناي وکړه د ګناه په وجه باندې الله رب العالمین په خلق باندې زلزلې راولي قران کې داغین الله تعبیر کړي دي کم خلق چې الله رب العالمین تبا کړی دي کانهم اعجاز نخل خاويه الله وي ګوي کې دی هغه تنی د کجوري او د سې کجوري چې د بیخ ایستلې شوی الله وي د دې مثال به دسو چا باندې چې الله رب العالمین عذاب را لګلې دي او الله وي باز د سې خلقو ومنهم من خسفنا به الارض الله وي باز د سې خلقو چې ما پسمګه کې ومنډل الله وي پسمګه کې الله غرق له زمکی تیر کلا یو مالدار او یو زورورو سورۃ القصص کې الله دا غي واقعا ذکر کړی دا د موسی علی السلام د تر زویو دروپو مینی مسک الله یې ایرکو او دی ویلی چې علی علم عندي دا مال چې ما سره ده تاخو زما د پوی په وجه باندې ما غټلې ده ز پویو ما وګټه الله مال ورکلو او دې په دعوه وکړه چې دا مال زما ده دومره چابېنې وی د دې خزانو چې غټ لخر نشي وړلې هغه چابېنې کله چې ګناه وکړه مستی وکړه غرور وکړه فخسفنا به وبداره الارض الله ادامه په من پسمکه کې ومنډاو د کور او د خزاني الله دا ټول من په پسمکه کې ومنډلې الله اسمکه ته امر وکړه چې دا قارون ځان تراکش کړو د کور او د خزاني ار تراکش کا ځان ته الله رب العالمین انسان ډیر په خیسته شکل کې پیدا کړی دی الله له خایس ور کړی دی الله انسان موږ ډیر خیسته پیدا کړی دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم منصور په زمانه کې یو کس خپل خزي ته ویلي وای کچیر ته د سپوږمۍ نه خیسته نه ته په ما باندې طلاق علماء راټول چې ما خپل خزي د خبره کړی ده علماء ورته ویلي چې پتا باندې د خزه طلاق ده ځکه ستاخذه خیسته نه ده او دا پته پتا باندې طلاق ده نو دلته قاضي ابو یوسف اغه له فیصله راوړل شو قاضي ابو یوسف ویلي چې د قران نه معلومیږي چې د خزه پتا باندې نه د طلاق نو چاوته ویلي وای ځکه قران کې الله وای چې انسان ما په خیسته شکل کې پیدا کړی دی د ټولو مخلوقاتو نه انسان خیسته دی
نو دا نه د طلاق د سپوږمۍ نه انسان خیسته دی الله رب العالمین وایي چې ما انسان ډیر خیسته پیدا کړو بل ځکه الله وی ولقد کرمنا بني ادم الله وی بني ادم ته ما عزت ورکړل د ادم بچی ته ما عزت ورکړل خو لیکن د ادم بچی چې کله ګناه وکي دا سړی الله رب العالمین ذلیل کوي به دا وجنا بني اسرائیل کې وډل وا د سمندر په غاړه باندې اوسېدل الله د خالد ورځ د ښکار نه من کړیو چې تاسو به د خالد ورځ باندې میان نه نیسئ هغه میان ونیول درې ډلې په اخر کې جوړې شوې قران کې الله غ ذکر کړي یو د سړډاله وا چې بل فعل میان نیول شروع کړه میان په نیول په حلو باندې دوی د سړډاله وا چاغي دعوت شروع کړه وته یې چې لکه دا کار مکوي میان منی سي الله من کلی وي الله به باندې عذاب راولي درې مله سړډاله وا چاغي ویلې لمتعذون تاسو ولې د خلکو ته نصيحت کوي د ارچا خپل قبر دی او ارڅو خپل قبر کې سملی قلار دې دا ګناه کوي څو ته مو وي هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې خده دعوت پرې خده د قلار کې ناستل او د ویډلې دعوت کو عذاب چې کله راغې یو ډله بچوا او دغه دوړلې تباشولې الله په عذاب راوستو کوم ډله بچول او کوم ډله تباشولې د دعوت والا ډله بچولا چې امر بالمعروف نهي عن المنکر کو دا ډله بچولا او چې بالفعل دا ګناه کولا دا تباشو او چې دا ویلې چې دا ارچ خپل قبر دی او نسیت او تمکوي دعوت او تمکوي دیم تباشو لکه اکثر انسانان وسم دا وایي چیرې د ارچ خپل خبر دی او دا دعوت ته مکوي د چا ځوی ګناه کوي د چا لور ګناه کوي د چا ورور ګناه کوي څوک ته چې لکه دا ګناه مکوا و یره د ارچ خپل خبر دی نو د ارچ خپل خبر دی خو لیکن اسلام خبر دی تاب الله رب العالمین دغه انسان په وجه باندې رانیسي ته ته ولې دعوت نکو امر بالمعروف نهي عن المنکر بکې ابن عباس وی په دې خلکو باندې الله عذاب راوستو عذاب یې څو دا میان چې چانیول کله چې سبا را پاتېدل سار کې دیون الله شادوغان جوړ کړیو بيزوګان ته جوړ کړیو او د بازون الله خنزران جوړ کړیو علما وی د کشرانو نو الله شادوغان جوړ کړل او ارچ مشرانو داغینه الله خنزران جوړ کړل ابن عباس وی اولی الله رنگونه زیر کړل په دویم ورځ د دې د رنگونه شنه شو په دریم ورځ الله ته بيزوګان شادوغان جوړ کړل خنزران ته جوړ کړل او داغینه پس به یو بل تکتلی او د سترګونه به اوخ روانې وي او دغه ډله چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر به کو دی به ورترال ورتکتلی به دین الله شادوغان جوړ کړیو بيزوګان ته جوړ کړیو دی به د امر بالمعروف نهي عن المنکر ولا تکتلی او د سترګونه به اوخ روانې وي او خبره به نشوي کولې نور هدي پیدل دی امر بالمعروف نهي عن المنکر والا به ته ویلې دعوت والا چې د الله بندگانو تاسو موږ نه ویلې چې دا کار مکوئ د خالق ورځ د کار مکوئ الله تاسو باندې عذاب راوستو د ګناه په وجه باندې الله د انسان نه خنزیر او شادو جوړي د ګناه په وجه باندې الله د انسان ته مخ مسخه کوي د څه په وجه الله وای د ګناه په وجه د مکی قریشو کله چې د پیغمبر مخالفت وکړ د نبی خبره ونه منله الله په قتل را وصله په مکه کې او په بدر کې الله رب العالمین په دوی باندې خزان را وستو چې اویا کسان ته په بدر کې مردار شو د څه په وجه د ګناه په وجه چې ګناه وکړ بخاری کې حدیث دی بني اسرائیل کې یو قوم ګناونه کول پیغمبرانو به ورته ویلي داعینو به ورته ویلي چې دا کار مکوئ ابو هريره رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای دغه خلکو چې کوم خلکو چې ګناونه کول وای دوی چې سبا را پاتېدل نو د دې خلکو نه رب العالمین مګي جوړې کړي وي مؤمنان چې کله رال د دعوت والا د دې کورونو کې وکتل نو دی د دې خزه معشومان نو ویل چې دا خلک څه شو چې کله وکتل وای په دې کور کې منګکان ګرځیدل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ګناه په وجه باندې الله دغه قوم نه منګکان جوړ کړل نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې پته د دین لګیدله وای منګک ته مګیتا چې کله د اوخ شو د کېده نو دا نه خوري بني اسرائیل باندې دا بندو خو لیکن چې کله ته د چيله او د ګډ شو د کېده به هغه خوري ما اوراها الا الفاره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د ګناه په وجه باندې الله د خلکو نه منګکان جوړل نو د ګناه په وجه باندې الله د سړی نه منګک جوړي څوک چې ګناه کوي د ګناه نه ځان ساتل پکار دي د ګناه بعضی ضررونه ازرار الذنوب علما وای
عنوان ذکر کړي علماو تاغي دلان دي علماو د ګناونو اسرار ذکر کړي دي چې ګناه کله انسان وکي تاغي ضرر زی یو ضرر د ګناه داده علما وایي چې کله انسان ګناه وکي ويسير اسيرا للشيطان انسان د ګناه په وجه باندې د شیطان قیدی ګرځي د شیطان په جیل کې بندي کیږي څوک چې د ګناه په وجه باندې انسان د شیطان جیل ته لیږي د شیطان په قید کې راځي څوک چې ګناه کوي بل علما وایي د ګناه په وجه باندې عذابونه راځي په انسانانو باندې لکه قران کې الله وایي فکلن اخذنا بذنبه الله وایي کم قوم چې ما تبا کړي الله وایي د ګناه په وجه مې تبا کړي زما سره کوم شخصي دښمنی نه و ولیکن الله وایي د ګناه په وجه باندې چې ګناه وکړه الله وایي ما په عذاب راوسته دریم ضرر د ګناه علما وایي حرمان العلم د ګناه په وجه باندې انسان د علم نه محروميږي قرآني علم شرعي علم د قرآن او د سنت علم دا الله رب العالمین هغه انسان ته نور کوي څوک چې ګناه کوي د وجنه ضحاک ابن مخلد رحمه الله د یو لوی عالم دی هغه وایي وما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسيه الا بذنب هغه د سوي وای چا چې قرآن یاد کړي دي او به ير کی وای د يرولو بل سبب ماته نه دی معلوم الا بذنب مگر د ګناه په وجه باندې کم قاری چې قرآن ازدکی او دا تیر شي ضحاک رحمه الله وای ماته بل سبب نه دی معلوم مگر ګناه دا چې د ګناه په وجه باندې انسان نه قرآن یریږي هغه قاری چې کله سترګه غلطه استعمال کی هغه قاری چې کله غوږ غلط استعمال کی هغه قاری چې کله خله غلطه استعمال کی هغه قاری چې کله دا ګیړه غلطه استعمال کی حرام په اخري غلط کارونه وکي د دې قارین الله قرآن یری بعض قارین وای موږ قرآن یریږي وجه صحیح وجه دای چې دا ګناه وکي د ګناه په وجه باندې د انسان الله رب العالمین قرآن یری امام شافعی رحمه الله بهترین عالم دی ائمه اربعو کې دا یو لوی امام دی دا وای زما حافظه تیزه وا ارڅ په یادول خو لیکن یو وخت زما د حافظه کمزوري شو او زرالم خپل استاد ته وکیع ابن الجراح رحمه الله ته هغه ته شکایت وکړو شکوت الى وکیع سوء حفظي ما خپل استاد ته شکایت وکړو وکیع رحمه الله ته چې حافظه مې کمزوري شوی دا استاد وای فارشدني الى ترك المعاصي وای شیخ سے ما ته ویلي زما استاد ما ته ویلي وصیت ما ته دا وکړو ما ته لرو خودله چې ګورا ملګری ګناونه پرېدا د ګناونه په وجه باندې ستا حافظه کمزوري کیږي د ګناه په وجه باندې تانه الله رب العالمین علم اخلي ځکه وجه ذکر کړي فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاص وی علم چې دا د الله رڼا ده د اله رڼا ده او د اله رڼا او الله رب العالمین خپل رڼا ګناګار انسان ته نور کوي د امام شافعی رحمه الله قول له چې ماته مې خپل استاد ته ویلي کم یو قاری چې قرآن یاد کیږي کی یا یو کس د یو آیات زده کیږي کی یا یو خزدا د قرآن څه زده کیږي کی بیتا د قیامت پر شکل دار پاتې دا بړون را پاتې سورۃ طه کې الله دا خبره ذکر کړي دا الله وای چا چې قرآن یرکو الله وایي زه د قیامت پر زړون را پاسو مدا بړاندې د خلک څوک چې قرآن زده کی د قرآن څه زده کی او به ته یې رکی د قرآن نه معلومیږي د سورۃ طه دغه آیات نه چې د انسان په قیامت پر زړون دی بل علما وایي د ګناه ضرر د ګناه په وجه باندې د انسان فضله کې وحشت راځي د الله مینه د زړه نه وځي د رسول مینه د زړه نه وځي د قرآن مینه د زړه نه وځي د ګناه په وجه باندې کله چې سړی ګناه وکي د دین مینه د سړي زړه نه وځي د وجنه سلف به ویلي وای کله چې مونږ ګناه وکړو د الله خلاف وکړو وای مونږ د الله خلاف ګناه وای مونږ به خپل سورلۍ کې معلومو چې زمونږ د سورلۍ اخلاق خراب شي کله چې مونږ ګناه وکړو د ګناه په وجه باندې د سورلۍ اخلاق خرابېږي او بای سلف به ویلي وای کله چې مونږ ګناه وکړو وای زمونږ د خزو اخلاق زمونږ سره خراب شي د ګناه په وجه باندې د سړي د خزي اخلاق خرابېږي د ګناه په وجه باندې د معاشري اخلاق خرابېږي بل علما وای د ګناه ضرر داده څوک چې ګناه وکي د انسان ته د دین کارونه ګران شي د الله اطاعت ته ګران شي او به د انسان ته الله د نیکیو د طاعاتو توفیق نور کوي به څوک چې ګناونه کوي
بل ضرر علما وی وهن البدن د ګناه په وجه باندې د بدن کې یو قسم کمزورتي پیدا کیږي د مؤمن په زړه کې یو قوت پروتي نیکی ته دا امیش په جذبه کې ولیکن د ګناهګار سړي زړه کمزوري کیږي او دا غینه د دین دا شوق او د دین دا کم قوت چره دا به د ګناه په وجه باندې د انسان د زړه نه وځي نو د ګناه په وجه باندې د انسان دا بدن کمزوري کیږي به نیک عمل نشي کولای بل علما وی د ګناه سره د ګناه په وجه باندې سړی غریب کیږي هغه خلک هغه دکانداران چې هغه وی چې زمون ورځ په ورځ باندې کار خرابېږي زمون په کار کې موږ ته تاوان رسي دا د خپل کاروبار وګوري د دې په کار کې به ختمن د شریعت خلاف وي د اسلام خلاف به د دې په وجه باندې دی انسان ته ضرر رسي د ګناه په وجه باندې او دا انسان الله رب العالمین غریب کوي د ګناه په وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای بندا د رزق نه محروميږي په سبب د ګناه چې دا بندي وکي بنده ګناه وکي د ګناه په وجه باندې الله بندا د رزق نه محروم کی الله به تعالی یو رزق لیکلی الله به تعالی یو نعمت درکلی رزق به درکلی ولیکن د ګناه په وجه باندې د بنده د رزق دروازې بنديږي څوک چې ګناه کوي دا هغه سړی کار ورځ خرابېږي هغه انسانان چې شکایت کوي چې زمون کار کمزوري کیږي زمون کار کې تاوانی هغه خلک دی وګوري د دې په کار کې به ختم د شریعت خلاف وي دی به ګناونه کوي د دې په وجه باندې الله ولا د تجارت د کاروبار نه برکت ختم کی او د رزق نه محروم کی بل علما وایي د ګناه ضرر داده د ګناه په وجه باندې د عمر نه برکت ختميږي اکثر خلک وایي یاره عمر کې خوان نشته ده او دی کې خوان نشته او دی کې د دنیا په ژوند کې خوان نشته هغه وجه دی چې د انسان ګناه کوي او د ګناه په وجه باندې د انسان د عمر نه برکت ختميږي بل علما وایي د ګناه په وجه باندې بنده د طاعات نه محروميږي څوک چې ګناه کوي د طاعات وسو توفیق به دې تنه ملاويږي اطاعت نشي کولای د الله بندګي نشي کولای قیام الليل نشي کولای حسن بصري رحمه الله ته وسړی راغی ورته ویل چې یا ابا سعید وای زه د کار وکم ما هم چې ود کېګم او بسرته کېدم جانماز کېدم پورا قص وکما چې زه به تهجد تر پاتېګم تهجد پکوم د الله بندګي وکوم خو لیکن اس طرح نه تهجد پاتې شي دا وجه څه وی حسن بصری رحمه الله په جړا شو ویلي چې انت الابعد تګور به خیره پتا کې خیر نشته ده وی ولی وی وجدادا ذنوبک قیدتک ګناونو ته تړلې د ګناه په وجه باندې ته د نیکونو محروميږي نو څوک چې ګناونه کوي دا انسان د نیکونو محروميږي د دې په وجه باندې اکثر خلک دی وی یره موږ له تهجد وسو توفیق الله نه راکړي د جمع وسو توفیق الله نه راکړي د نیکو عملونو وسو توفیق الله نه راکړي وجدای وجدای چې حسن بصری رحمه الله دغه کس دی ویلي چې ذنوبک قیدتک ګناونو ته تړلې د نیک عمل نه ګناه پریدا چې د نیک عمل وسو توفیق الله درکړي امام نووي رحمه الله وایي چې کله د قیام الليل نه محروم شمه د قیام الليل وسو توفیق الله نه راکړي وای هغه کې ماته بل څه نخ کاری مگر به ذنب اذنبته مگر ګناه ما کلی او د ګناه په وجه باندې الله ما د قیام الليل نه محروم کی د ورځې ما نه ګناه شوی او دغه ګناه په وجه باندې الله ما د قیام الليل نه محروم کی بل ضرر علما وای بل ضرر داده سليمان دارانی وای لا تفوت رجل صلاه جماعه الا بذنب وای د سړی نه د جمع مون نه قضا کیږي د جمع مون نه پوت کیږي مگر د ګناه په وجه باندې چې دا انسان ګناه وکي د جمع مون ته الله رب العالمین وسو توفیق به الله نور کوي د جمع مون لپاره بل علما وای د ګناه په وجه باندې الله بنده د ذلت جامع اچي حسن بصری رحمه الله بویلی وای اب الله ان يذل عبدا الا بعصيانه وی الله رب العالمین یو بنده نذلیل کوي الله دې نه انکار کوي چې خپل بنده ذلیل کوي مگر که ذلیل کوي بعصيانه دا بنده په ګناه باندې ذلیل کوي چې دا ګناه وکي او الله رب العالمین د ګناه په وجه باندې استدا ذلیل کوي الله ول مرتبه خته کوي د ګناه په وجه باندې څوک چې ګناه کوي ګناګار انسان ته دا ټول حیوانات خیره کوي په دې باندې لعنت وي
چې ګناګارا الله دې تباہ ک الله دې هلاکا ستا په وجه باندې موږ باندې بارانونه نه کیږي ستا په وجه باندې او ستا د ګناه په وجه باندې موږ باندې قحط راغلی دی موږ باندې بارانونه نه کیږي ګناګار انسان ته حیوانات خیری کوي بل علما وایي د ګناه په وجه باندې انسان بوزدل کیږي کمزورې کیږي ایریږي به چې کله یې راشي نو د ازلی درځيږي د ګناه په وجه باندې بل علما وایي د ګناه په وجه باندې د انسان د حیازي او به قران کې الله وایي چې د ګناه په وجه باندې الله پسله باندې مهر لګي کله چې پسله باندې مهر ولګول شي به انسان ته نیکی او بدی او شانی نو ګناه نه ځان ساتل پکار دي کم خلک چې ګناونه کوي هغه خلق تباہ دي هغه خلق د تبعی سره مخ دي د جهنم یو سبب دا شو چې ګناه کول دویم سبب چې نن موږ ذکر کوو جهنم ته د دخول لپاره اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل څوک چې د یتیم مال خوري د انسانان به جهنم ته داخليږي قران کې الله وايي سورۃ النساء کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما الله وايي هغه خلق چې د یتیمانو مال خوري په ظلم سره الله وايي انما ياكلون في بطونهم نارا الله وايي په خپل ګیړو کې ور اچي وسيصلون سعيرا الله وايي زر دی به یو ګرم ورته داخل شي دلته قران کې الله سيصلون ذکر کړی دی سيصلا یو الله هغه چا باره کې ذکر کړی دی سيصلا چې د یتیم مال خوري او دویم د ابو لهب په باره کې الله سيصلا ذکر کړی دی سيصلا نارا ذات لهب ابو لهب باره کې الله سيصلا ذکر کړی دی سلوه څه ته ویل کېږي علما وایي سلوه دې ته ویل کېږي وای کله چې غوښه راوالي په غیر د اوبونه دی غړو ته ورغورځي او دا غوړي ګرمي په ور باندې پراته یو د سب کې ووري وای دې سلوه ویل کېږي دا هغه خلقونه بل د قصي سلوه جوړه کی تکبت جوړه کی کم انسانان چې د یتیمانو مالونه خوري دویم علما وای سلوه څه ته ویل کېږي وای چې غوخي په سیخ کې واچي او به په ور باندې تاوی راتاوي دې ته وای دا ویل کېږي نو دا خلکو به دا حالي څوک چې د یتیمانو مالونه خوري نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جهنم کې با د هغه خلکو د خلونه لمبیر رواني د ور لمبي به وي د هغه خلکو خلی چې د یتیمانو مالونه خوړلې دي د هغه خلکو د خلونه به ور رواني نن وګوره تر د یتیم سره څومره ظلم کوي وروري ملشي به د ورور بچو باندې ظلمونه کوي خصم کته به دا اخلي خماته به دا اخلي نن مولایانو ته وګوره چې د یتیمانو مالونه په کوم نوم باندې وای یاره دای پلانې دی دای پلانې دی مولینو د یتیمانو مالونه خلاص کړه نن د خزو ته وګوره چې په بل کلی کې مړ شوی دا به پیژنیم نه ولیکن د بر کلی نه به خزر رواني او د دروغ جړه بکای او د یتیم په کور کې بناسته یو د یتیم مالونه بخوري څوک چې یتیمانو مالونه خوري الله و انما یاکلون فی بطونهم نارا الله و دې په خپل ګیړو کې ور اچي ور علامه حمدون رحمه الله یو ناشنا واقعه ده هغه یو ورځ ناسو مړ شوی دیول کېدلی و ایستده دا دیو مړکللا وای چا دې ته ویل چې یک مقله مولا دا دیو دی ولې مړکللا هغه وته ویل قمقل بدسي لکه ته چې طبق مقله پلار به قمقلی وای ولې دا مړکلا وای دا مې زکه مړکللا چې وسه پورې د دې سړی دا تیل سول او وس به کې د دې ایتمانانو پر په باندې تیر اچولې شوی دی او د یتیم په تیلو باندې ځان ترانه نکوما دا خو د یتیم مال له څنګه ځان تاسو ځان ته لګوي دومره به ځان ساته د یتیم د مال نه نن خو چې ترونی هغه د یتیم مال ویني نو هغه باندې عملی کوي او هغه خوري الله وايي مخره د یتیم مال چې څوک خوري دا انسان به جهنم ته داخليږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا وکافر الیتیم فی الجنه کهاتین و ایزو د یتیم کفالت کوونکې په جنت کې دي لکه دا دوه ګوتې نبی صلی الله علیه وسلم د جنت زیره ورکړي هغه چاته چې د یتیم کفالت کوي او څوک چې د یتیم سره دوکه کوي د یتیم مال خوري دغه انسان به جهنم ته داخليږي قران کې الله وایي فذلك الذي يدع اليتيم الله وای دا هغه کس دی چې یتیم ته دی کور کوي د یتیم مال وای د یتیم مال خوري نو د یتیمانو خیر ساتل پکار دی پاګی باندې خرچه کول پکار دی قران کې الله وای سورۃ البلد کې فلقتحم العقبه الله وای ته پا کندو باندې نه خته کندو ته وروخېجا
یو قرضدار د قرض نه خلاص کا، فك رقبه غلام آزاد کا، او اطعام فی یوم ذی مسغبه. الله وی ولګدا خلق وګی دي، الله وی طعام ورکا، الله وی یتیما ذا مقربه، یتیم دې خپل دې پاغه باندې خرچ وکا، او مسکینا ذا متربه، مسکین دې په خاور باندې پروت دې خرچ په وکړه. الله وی نو دویم سبب چې انسان په جهنم ته داخليږي هغه اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دي. څوک چې د یتیم مال خوري دا انسان په جهنم ته داخليږي. دریم سبب چې انسان په جهنم ته داخليږي هغه سود دی. څوک چې سود کوي د انسان په جهنم ته داخليږي. الله رب العالمین سود خورو انسانان ته ډیر غوسه ده. قیامت کې چې دی راپاتې دی بده سره راپاتې لکه لیونی چې یو په دې باندې مرګي دی بده سره راپاتې او لراوړي با. او قران کې الله وایي چې خالدون دا سود خواره خلق څوک چې سودونه خوري دی په جهنم کې همیشه. او الله به وایي چې فاذنوا بحرب من الله، ای سود خورو ای سودینو تاسو د الله جنگ ته تیار شئ. خزاعی او قبیله وا هغه چې کوم سودونه کلیو وای کله چې دا آیات واورید چې فاذنوا بحرب من الله، ای سودینو د الله جنگ ته تیار شئ. وای هغه ویلي چې لا طاقت لنا بحرب من الله، من د الله د جنگ وسنه لرو، یا الله ستاسو د جنگ وسنه لرو منګه، یا الله من سودم پرې خدو او غیر رسول مال چې کوم واقع منګه پرې خدو. صحیح حدیث ده د حنزله رضی الله عنه وإلى درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الحرم. نبي صلى الله عليه وسلم برمي ديري حديث ده وي ورپي د سود دا د رب العالمین په نسبت باندې دومره غټه ګناه ده. د شپږ دیرش کرتو زنا کولونه په حرم کې د دین می ورپي د سود خوړل دا غټه ګناه ده. یو طرف باندې شپږ دیرش کرت زنا کول په حرم کې او په بل طرف باندې ورپي د سود کا د یو روپۍ د سود د دغه شپږ دیرش کرته د زنا کولو نه غټه ګناه ده. نن خلق قسمه قسم سودونه کې اخته دي. څوک چې سود کوي د انسان په جهنم ته داخليږي. نن که چا سود کړي ده نن تیار موقع ده د سود نه توبه وباسي. غني سبب دا کار نه کیږي. نن د دې د توبې ټیم ده چې دې سود نه توبه وباسي ور سباله به توبې نه سره کیږي چې کله تمل شولې. نو یو سبب د جهنم هغه داشه چې سود کول. څلورم سبب چې انسان په جهنم ته داخليږي هغه شهادت الزور، د دروغ گواہی. څه مطلب؟ یو سپینګری دی د بل چا لانجه راغلی ده دا وایي چې رسول گواہی ونکم ما نه بد افغانې خپشي کتاوله د دروغ گواہی وکړه. حدیث کې راغلی دی امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی ویلن تزول قدم شاهد زور، وای د قیامت په ورځ به د دروغ گواہی کوونکی قدم بنشي اوچتوله، قدم بنشي اغستله حتى يوجبه الله له النار، تر دې پورې چې رب العالمین د انسان لپاره جهنم ور نه واجب کړي او ملائکه ته بلوي چې دا انسان ونیسي او وی تړي جهنم ته کش کوي. هغه انسان چې د دروغ گواہی کوي دا په جرګو کې د سپینګری د دروغ گواهی نه کوي دوی په زور ځان جهنم اخلي. بل حدیث کې راغلي صحابه وي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې غټ ګناونه یو پکې دادي چې وشهادت الزور د دروغ گواہی. وای نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره ډیره وکړه او دومره وزورې د په خبره کې وای مونږ ویلې چې لیته سکتا کاش اوس د رسول الله چپشي. رسول الله وای بارو بار دا خبره وکړه چې الا وقول الزور، الا وقول الزور، خبردار غټه ګناه ده، غټونه غټه ګناه د دروغ گواہی ده، د دروغ گواہی ده. څوک چې د دروغ گواہی کوي نن یو لانجه راشي سپینګری به لونګي بر سر نه تاو کی امسا به لګي ور بشي د دروغ گواہی به وکي. اے سپینګری چې ستاسو په قبر کې خپې دي ځان لري په زور جهنم واغس د دروغ گواہی په وجه باندې. دا هډیر انسانان دي بعض سپینګری وای را خپه بشرانه انسانان هډیر دي تب څوک خوشاله کې او یو الله دې یو الله خوشاله کا او د انسانانو د خوشاله کولو نه تیر شه په یو گواہی باندې چې د دروغ گواہی دی وکړه. یو کار د سنو تاوله گواہی وکړه، یو ازمکه د چا نه و تاوله گواہی وکړه، یو شی د چا نه و تاوله گواہی وکړه، تا په زور ځان جهنم واغسته سباله بمړي او الله رب العالمین به جهنم ته داخل کوي. حدیث کې رااله چې بندا هغه انسان چې د دروغ گواہی کوي دا به قدم نشي اوچتوله تر دې پورې چې رب العالمین ول د جهنم ور واجب نکي، د جهنم ور به الله واجب کی او جهنم ته داخل. پنځم سبب د جهنم چې انسان په جهنم ته داخليږي
هغه تصویر د ذوی روح ته دا هغه شی تصویر چې پای کې روح نبی صلی الله علیه وسلم وی لعن الله المصورین الله د لعنت راولېږي په هغه خلکو باندې چې تصویران وباسي تصویران جوړي حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلی بخاری کې حدیث دی سخت عذاب بدترین عذاب دا هغه چا دی چې هغه تصویران جوړي تصویران وباسي نن تاسو وګورئ هر چا ځان له جيب کې یو دکان جوړ کړی دی جيب نه تصویران راوباسي یې راوي دا مې د دادا تصویر دی دا مې د نیکه تصویر دی دا مې په جهاد کې ته ایستلو دا تصویر دا مې د کعبه په خوا کې ایستلو او دا مې د پلاني سره ایستلو او دا مې پلاني ځای کې ایستلو دا مې پلاني ځای کې تصویران چې څوک وباسي دغه انسان به جهنم ته داخليږي د وجنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسانان چې تصویران جوړي دي خلقهم لا الله رب العالمین قیامت کې دغه تصویر ورکی الله وته روح پکې واچوا وليس بنافخ رسول الله فرمایي په دې کې روح توک شي اچلې روح پکې نشي اچلې الله به ملائکه ته وایي چې راکش کې د انسان جهنم ته ورته وایي نن چې ځان ته د دین ستنی وایي د دین ټیکداران ځان ته وایي هغه خلک پرې کې مبتلا دي تصویران وباسي څوک چې تصویر وباسي دس انسان با جهنم ته داخليږي دا زمنګ پتونه دا د نبی صلی الله علیه وسلم پتو ده چې المصورون څوک چې تصویر جوړي تصویر نه ځان ساتل پکار دي شپږم سبب د جهنم هغه چغلي کول دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قطات جنت تبع چغلمار انسان داخل نشي څوک چې چغلي کوي چغلي غټه ګناه ده وم سبب د جهنم چې انسان په جهنم ته داخليږي د سرو زرو او د سپینو زرو په لوخي کې خوراک کول دي حدیث د ام سلمہ رضی الله عنها ده دا وی چې هغه خلکو په کلمو کې با د جهنم ور تاویږي الذي يشرب في انيه الفضه هغه کس چې د سپینو زرو په لوخي کې خوراک کوي او انما يجرجر في بطنه نار جهنم د دې په دې ګډه کې با د جهنم ور اوړي راوړي جټکی به ور کوي دیلا مسلم کې وسره ذهب سره زنم راغلي دي چې څوک دا استعمالي اتم علما وای چې اكل الرشوه رشوت خوړل حدیث کې راغلي فرواید د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وای چې الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوت اغستون کې رشوت ورکون کې دوانه په جهنم کې سوځي نو یې ورونو رشوت چانه مور کوي رشوت چانه ما اخلي څوک چې رشوت اخلي ور کوي دا دوانه په ور کې سوځي نه هم سبب علما وای یمین غموس د دروغ قسم یو کار ته د خپته ده چې دا کار د سینه ده او په دروغ دي قسم وکړه حدیث کې راغلي روایت د حارث ابن مالک حدیث ده دا وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې یمین غموس وکړه په دروغ قسم وکړه الله بوله د جهنم په ور کې غو په ور کې لسم سبب د جهنم هغه زنا کولی څوک چې زنا کوي زناونه کوي دغه انسان په جهنم کې سوځي د جهنم ورته به الله داخلي په دخول اولی سره یو لسم سبب د جهنم هغه زکات نه ورکولی چې څوک زکات نه ورکوي زکات نه ځان غلې کړي دي زکات نه ورکوي دغه انسان په جهنم کې سوځي بنو حنیفه د زکات نه انکار وکړ زکات نه ورکو ابو بکر رضی الله عنه ور سره اعلان د جهاد وکړ او به ویلي چې زمانه یو رسید زکات منی کی زبو سره قسم دې چې جهاد کوم امام بخاری ته مرتدین ویلي دي څوک د زکات نه انکار وکړي زکات نه ورکوي نو څوک چې زکات نه ورکوي نو د خلک په جهنم ته الله داخل کی دولسم سبب د جهنم علما وایي القضاء بين الناس بغیر علم د خلق په منځ کې فیصله کول او بی علم فیصله کول بی علم فتوا کول د بریده رضی الله عنه روایت ده امام ترمذی رحمه الله نقل کړی چې څوک بی علم فیصله وکي بی علم فتوا ورکي د انسان په جهنمینی یو سړی عالم نه دی فتوا ورکي د انسان په جهنم ته رب العالمین داخل کی صحابه با د بی علم فتوا ځان ساته فتوا به نه ورکولې یو ورځ د ابو موسی الاشعری رضی الله عنه خواته یو کس راغی ورته ویلي چې یو سړی او د خپل خزي شوده وسکی آیا دا خزه په دې باندې حراميږي کنه حراميږي وای ابو موسی اشعری وته ویلي دا خفته وا دی وته ویلي وای چې ورشه عبد الله ابن مسعود دی او غټ عالم دی داغه نه تاسو وکا ورشه وای عبد الله ابن مسعود نه تاسو وکا وای هغه سره راغې
عبد الله بن مسعود خواله عبد الله بن مسعود نه تاسو کو د دې مسلې هغه وته ویل چې انما الرضاعه من المجاعه رضاعت ثابتيږي دولګي نه ثابتيږي چې وګي بچي نا سړی روانو په لار باندې ابو موسی اشعری دغه کو کچل تراشه چې کله خواله راغی ورته ویلي چې عبد الله بن مسعود ته څنګه پتو درکړه هغه ورته ویلي او ما ته ویلي چې رسول الله ویلي دي چې نه حراميږي دی ابو موسی اشعری وته ویلي چې لا تسالوني ما دام هذا الحبر فيكم وای ګورمانه به تاسو نه کوي ترڅو پورې چې دغه عالم په تاسو کې موجودي ګوره دا غټ عالم دی د دین به تاسو نه کوي زمانه به تاسو نه کوي نن زمونږه حال وګوره عالم بناسي یو کسبت د مسالې ته پوښوږي په زید دي چې عالم جواب ورکړي د عالم نمخ کې امي شروع وکړي چیرې دا مسله ده ساده بی علم فتوی نه ځان ساتل پکار دي په دې باندې انسان گمراه کیږي د وجنه بی علم فتوا چې څوک ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې به داخله جاهلانو پسې ورپسې شي جاهلان سرونه وي او دوی په غیر د علم نه فتوی ورکړي فاضل واضل خپلم گمراه دي دغه خلک او نور بم گمراه کې د ځان سره د بی علم فتوی نه ځان ساتل پکار دی الله قران کې وایي ولا تقف ما ليس لك به علم الله هغه څه مبینوا استا په علم نه تا ته پته نه هغه څه مبینوا درلسم سبب د جهنم په حدیث د حارثه ابن وهب رضی الله عنه کې راغلی دی چې جهنمین درې قسمه خلک دي حدیث د څه دی الا اخبركم باهل النار خبردار زه تاسو د جهنم والو باندې خبر نه در کوم یو پکې ده کل عتل اربد اخلاق سره هغه سره چې د دین مسلو ته پیش کې هغه انابت نه کوي دویم بخیل او حریص انسان څه انسان با جهنم کې سوځي او دریم مستكبر د تکبر والا څوک تکبر کوي دا انسانان څومره تکبر کوي د وجنه یو قبيله وا هغه ته غفارین ویل ابو ذر غفاری رضی الله عنه دا قوم او دا ډېر بدمعشان قوم یو ورځ یو صحابي دی بلال رضی الله عنه بلال رضی الله عنه دا ابو ذر رضی الله عنه په لنګ باندې پخه کې خدلا په خدای کې وای کله چې په پخه کې خدلا نو ابو ذر غفاری ورته ویل او دا سره وګرځید وته ویل چې ابن السودا اې د تورمخي خززوي ولې ما په لنګ باندې پخه کې خدلا بلال ته د تورمخي خزي بچي وي وای نبی صلی الله علیه وسلم ولاړو بخاری کې روایت دی هغه ته ویلي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه ابو ذر ورته د سړی چې تا کې وسم ګره د جاهلیت دغه خوې دی وای ابو ذر په جړا شو بلال ته ویلي چې بلال راشه ملګری مرا ټول او خپل مخه په خاور باندې کې خدا او بلال ته ویلي چې بلال راشه زما په دې مخ باندې دا خکې دا بلال ویلي چې ما معاف کړی ابو ذر ورته ویلي چې زما دې قسم یې تا نه معاف کوما نن ځان نه دا مستی وباسما راشه وای بلال ته ویل چې راشه دا په خیول راواغستلو په خاورو کې ولړله او به په خپل مخ باندې راکش کړله چې ابو ذر اے جندب ابن جناده وسته تورمخي خزه بچي او کبلان د تورمخي خزه بچي دي او به جړلې او دا خبره به کوله چې ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه اے ابو ذر ته د سړی چې پتا کې د جاهلیت خوې دی نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و دی به بار بار وې دا خبره به کوله په دې باندې انسان جهنم ته داخليږي په دې اسباب باندې نو دا د جهنم اسباب شو الله رب العالمین دی موږ د جهنم نه وساتي او الله رب العالمین دی دسه نیک عملونو وسو توفیق راکړي چې پاغي باندې موږ جنت ته داخل شو الله رب العالمین دی موږ جنت ته داخل کی الله دې موږ د جهنم نه وساتي او الله رب العالمین دې موږ د هر قسم عذابونو وساتي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين